موسم بیا الله برابر سلو عثمانه درواغ چې زده کېږي هغه ځای چیرې دی؟ چیز دروغ شي د که ځای چی یاره درواغ چې خلک یې وایي سکول نه دی. یاره پرېکه ته ډېر ساده د دروغ دپاره د سکول ضرورت نشته. نو بیا سړی څه چم وکړي؟ سیاست شروع که دروغ دي په خپله زده کېږي. یاره دعایو کوه کوزده مې په لپسې ده که چیرې خدای پاک کار ویسي. و دعایو کوه. لکه هغه خسرګنۍ ته مې ستا موبایل نمبر ورکړی دی واتساپ تصویران غواړي تصویران ور واستوه بیا ښه دی سم صفا تصویران ور واستوه دلې چې ما وشرمایه. سمه ده بېغمه ولي بابا دا زما زوی خو زه وشرمولم ولې الله دې خیر کړي څه سوي دي وروره ځای مې د کوزدې مرکز ته ولې وه نو هغه راته ویل موږ هلک ګورو نو ما ورته دروغ ورته ویل ما زما زوی په کراچي کې دی دول که په کراچي کې دي تصویران یې راواستوه موږ یې ګورو نو ما ده ته ویلې ما هلته دا تصویران راواستوه ستا خو سر ستا تصویران ګوري ده تصویر ور استولی دی د تصویر شاته خر ولاړ دی ده خو سر ته ویلې ده د مخ والا زه یم من پر زړه دې کم خواهشات دي درک خانه پر زړه مې دوه خواهشې دي هغه کم یو د ښې ګاډۍ او یو د دویم واده ښه ګاډۍ اخیستی نه سم ولې زه خر کنګلی یم او دویم واده کوی نه سم ولې هغه زه د مینې بیریږم درکه برخشه کې ځو یا عثمانه یاره مازده والا سره به ولاړ شو زه به ستا به ادارې نه ووینم چې ما بغیر کرایې رپورټ چوکله ویسې بغیر کرایې رپورټ چوکله زه هم د کراچي چلېدلی یم د غیبه دې وړم درځه زه کرایه ورکړې وروره راځه ځوانه کرایه ورکړه ته داسې واخه راځه کرایه ورکړه دوه کسان خانزۍ له ځو موږ ابلا خان له ځو الله بس ته دا وکړه موږ په رپورټ چوک شاته که موږ به د خانزۍ په مازدا کې سپارو صحیح ده وروره خواخ به نه بده یا صحیح زما پیسې راکړه برته بقایا د کرایه دا ځای کرایه نشته وروره موږ په غلطه مازدا کې سپر معافي کوه یاره ټکهداره دا چې څنګه کوږ وږ دیوال والی دی بېوقوفه دا ښه ستې نه جوړه ولې دا چې وچ په خپله سده کېږي یاره عثمانه ماشومتوب هم ډېر ښه خوند کوي او یاره پیرکه کوچنیوالی ده په خدای چې پر بیو درته ځواني او په کوچنیوالي چې به موږ بد وکړل نو به پلار راته ویل ول زوی واده درته کوم موږ به وژړل لیکن اوس دا ځوانان څوک یې فریاد نه اوري پیرک خانه بله ځای مړی سوی و نو دا کور ولا یې په زوره پر زړل نو یو بله ښځه راله پر دا وژه لاس پچې شو ول خوره ډېر دې ارمان دي چې دومره پسې ژاړې دې ورته ویل یا ارمان مې نه دی د خلکو څه مې اورېدلي دي چې پر دا مړي ژاړې نو دله تکلیف ورسېږي نو په دې خاطر ژاړم چې نور په تکلیف سي خوشحاله